معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. فنفل المنزونو کی یو هم صلاة التسبیح دی. په حدیث شریف کې د دغه لمانځه ډیر زیات فضیلت بیان شوی دی. په هغه حدیث شریف کې چې د احادیثو په ډیرو کتابونو کې لکه ابو داود، ابن ماجه، ترمذی او بیهقی کې روایت شوی دی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل اکا حضرت عباس رضی الله تعالی عنه ته د دغه لمانځه ښوونه کړې ده او ورته فرمایي که کولای شې هر ورځ دغه لمونځ ادا کړه، او که هر ورځ وخت نه لري په اونۍ کې یې یو ځل ادا کړه، او که دا هم ونسي په یوه میاشت کې یې یو ځل ادا کړه. که دې په میاشت کې هم ونه کولی سوای په کال کې یې یو ځل ادا کړه، او که په کال کې هم ونسي په ټول عمر کې یې یو ځل د دې لپاره ادا کړه چې الله جل جلاله ټول ګناهونه که څه هم د دریاب د ځګ پر اندازه وي در وبخشي. او د دغه صلاة التسبیح د ادا کولو طریقه داسې ده: د 4 رکعتیزه لمانځه د ادا کولو نیت به وکړې، او تر تکبیر تحریمه یعنی لومړني الله اکبر تر ویلو وروسته به د نور المنزونو پر ډول سبحانك اللهم اعوذ بالله او بسم الله ووایه. بیا به الحمدلله او سورت ووایه. د سورت تر تمامېدلو وروسته او تر رکوع د مخه به 15 واره دغه لاندنۍ جملې په دغه ولاړه ووایه. دغه جملې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، او بیا به د الله اکبر په ویلو سره رکوع ته ولاړ سي. په رکوع کې به د رکوع تر تسبیحاتو یعنی د سبحان ربی العظیم تر ویلو وروسته به 10 ځله دغه درښول سوي کلمې ووایه، او بیا به د سمع الله لمن حمده په ویلو سره د رکوع څخه راپورته سي، او د ربنا ولک الحمد تر ویلو وروسته به بیا 10 ځله دغه ذکر سوي تسبیحات ووایه، او د الله اکبر په ویلو سره به سجدې ته ولاړ سي. په سجده کې د سجدې د تسبیحاتو یعنی د سبحان ربی الاعلی تر ویلو وروسته بیا دغه تسبیحات 10 ځله ویل کیږي، او د 2 سجدو په منځ کې چې کومه ناسته ده په هغه ناسته کې هم دغه تسبیحات 10 ځله ویل کیږي، او بیا په 2مه سجده کې د سبحان ربی الاعلی تر ویلو وروسته دغه تسبیحات 10 ځله ویل کیږي. کله چې د لومړي رکعات د 2مې سجدې څخه راپورته سوې کښېنه او 10 ځله دغه تسبیحات ووایه، او د تسبیحاتو تر ویلو وروسته 2هم رکعات ته ولاړ سه. 2هم رکعات هم د لومړي رکعات پر ډول ادا کړه. د 2هم رکعات په ناسته کې چې لومړی ناسته ورته ویل کیږي د التحیات تر ویلو د مخه 10 ځله دغه درښول سوي تسبیحات ویل کیږي. 3 او 4 رکعات هم د 2هم رکعات پر ډول ادا کړه. په آخره ناسته کې هم د التحیات تر ویلو د مخه دغه تسبیحات 10 ځله ویل کیږي. پر دغه ترتیب به 4 رکعات المنځ ادا کړي، او په دغه لمانځه کې د کومو خاصو صورتونو ویل لازم نه دي. هر صورت چې د خوښه وي ویوایه. تا ته دا در معلومه سوه چې په هر رکعات کې د تسبیحاتو د ویلو شمیر 15 ځله سو، او په ټول منځه کې 300 واره تسبیحات وویل سوه. په ځینو کتابونو کې دغه د صلاة التسبیح په لمانځه کې د تسبیحاتو ویلو شمیر په یوه بله طریقه سره هم بیان شوی دی. البته تسبیحات دغه تسبیحات دي او شمیر هم دغه 300 واره دی، خو یوازې د ویلو په ځایونو کې لږ فرق او توپیر سره لري، چې هغه طریقه داسې بیانوي او وایي: صلاة التسبیح په یوه سلام سره 4 رکعات المنځ ادا کیږي. تر نیت
او تکبیر تحریمه وروسته به سبحانك اللهم ووایه او بیا به 15 ځله دغه د تسبیحاتو کلمې ووایه بیا به اعوذ بالله بسم الله الحمد لله او سورت ووایه او تر رکوع د مخه به 10 ځله دغه تسبیحات ووایه او بیا به رکوع ته ولاړ سي په رکوع کې به د سبحان ربي العظیم تر 3 واره ویلو وروسته 10 واره دغه تسبیحات ووایه او بیا به د سمع الله لمن حمده په ویلو سره د رکوع څخه راپورته سي او د ربنا ولك الحمد تر ویلو وروسته به په ولاړې دغه تسبیحات 10 ځله ووایه او د الله اکبر په ویلو سره به سجدې ته ولاړ سي په سجده کې به د سبحان ربي الاعلى تر 3 ځله ویلو وروسته بیا دغه تسبیحات 10 ځله ووایه کله چې د تکبیر په ویلو سره د سجدې څخه راپورته سوې دغه د 2 سجدو په منځ کې چې کومه ناسته ده په هغه ناسته کې هم دغه تسبیحات 10 ځله ویل کیږي کله چې د تکبیر په ویلو سره دوهمې سجدې ته ولاړ سي د سبحان ربي الاعلى تر 3 واره ویلو وروسته به بیا دغه تسبیحات 10 ځله ووایه چې دغه ټول تسبیحات 15 او یا ځله کیږي په دغه ترتیب په هر رکعات کې 15 او یا واره تسبیحات ویل کیږي چې په مجموعي ډول سره په 4 رکعتونو کې 300 واره تسبیحات وویل سو فقهي مسأله کله صلاة التسبيح په لمانځ کې د چا څخه په یو ځای کې د تسبیح ویل هیر سو نو به هغه پاته یا هیر سوي تسبیحات په وروستني دوهم لوی رکن کې راګرځوي مثلا په رکوع کې تسبیح ویل هیر سو تر رکوع وروسته په هغه ولاړه کې به نه راګرځوي چې د رکوع او سجدې په منځ کې ده او قومه ورته ویل کیږي بلکې کله چې سجدې ته ولاړ سي هلته به 10 ځله تسبیح وایي او که په ولاړه کې د تسبیح ویل هیر سو په رکوع کې به یې راګرځي